سلامونه ستړي مشئ. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د ویب سایټ په اړه باندې تفصیلي معلومات درکوم چې ویب سایټ څنګه جوړیږي، کوم پلیټفارمونو کې تاسو جوړولی شئ، که چا لپاره یې جوړوئ، کوم ادارې لپاره یې جوړوئ، په څومره قیمت باندې باید جوړ کړئ، څومره وخت کې تاسو ورته خلاصولی شئ، او مینټیننس څه ته ویل کېږي چې تاسو یو کله ویب سایټ تکمیل کړئ بیا ورته کولی شئ چې مینټیننس ورکړئ. مینټیننس کوم چې سرویس د خدمات ورکولی شئ تاسو ورته، یا تاسو څنګه کولی شئ چې کلاینټ پیدا کړئ، مشتریان پیدا کړئ چې تاسو ورته ویب سایټ جوړ کړلی شئ. نو راځو تر ټولو لومړی چې ویب سایټ څنګه جوړیږي. ګورئ، د ویب سایټ د جوړولو لپاره مختلفه پلیټفارمونه، مختلفه پروګرامینګ لنګویجز موجود دي. لومړی خو دا ده، تاسو د کله چې یو کلاینټ تاسو ته ووایي، کله مشتری تاسو ته ریکوایرمنټ درکړي، ضرورتونه درکړي. ګورئ، کله چې تاسو مشتری سره خبرې کوئ نو حتما هغه به تاسو ته خپل ریکوایرمنټ درکړي. ریکوایرمنټ په څه معنا باندې چې تاسو ته به هغه خپل ضرورتونه ووایي چې دغه ویب سایټ زه د څه لپاره غواړم. مثال درکوم، تاسو کاناډا کې یو ملګری دی، یو نفر د هغه وایي چې ماته د کالیو د خرڅلاو لپاره یو ویب سایټ جوړ کړه. ښه ته به فکر کوئ چې اوس دغه د کالیو د خرڅولو، آنلاین خرڅولو لپاره کوم پلیټفارم ما لپاره بهتره ده. زه څنګه سوچ کوم؟ زه سوچ کوم چې ښه پلیټفارمونه ډیر زیات شته ده. دغه کوم مشتری چې ده څومره وخت کې مانه دا ویب سایټ آماده غواړي، د بزنس پلان څنګه ده، آیا دوامداره ده، لنډ وخت لپاره د کالیو کاروبار کوي. مثال درکوم، د کالیو د خرڅلاو لپاره یا د ای کامرس کوم ویب سایټونو ته ویل کېږي چې کوم کې آنلاین تاسو یو شی خرڅولی شئ او نور نفر یې کولی شي چې وایخلي. نو د هغې لپاره چې د تر ټولو نه بهترینه پلیټفارم زه ورته ریکمنډ کوم چې دوی څه شی انتخاب کړي، شاپیفای انتخاب کړي. شاپیفای کې تاسو کولی شئ چې ویب سایټ جوړ کړئ. شاپیفای چې د خپله لیکوډ فریم ورک استفاده کړي. لیکوډ یو فریم ورک دی د پروګرامینګ لنګویجز چې هغه فقط سپیسیفیک ده د د شاپیفای د ویب سایټ جوړولو لپاره. خو تاسو ته ضرور نه ده چې تاسو هغې کې کوډ وکړئ. تاسو کولی شئ چې مختلفه تیمز پیدا کېږي. په آنلاین پلیټفارمونه شته ده، د تیم فورسټ په نوم باندې ده، ځینې نور پلیټفارمونه شته، په هغې کې تیمز خرڅېږي. تیار تیمونه جوړ وي، تاسو هغه څه کوئ، د هماغه مشتری لپاره تاسو یو تیم پیدا کوئ، په هغه ته وایي چې دغه تیم واخله او بیا څه کوئ، راځئ شاپیفای ته. شاپیفای کې هغه تیم د ده په ویب سایټ باندې به تاسو څه کوئ، انسټالوئ به او ورته به یې څه کوئ، اماده کوئ. خو له دې مخکې تاسو ته څه شی پکار دی؟ تاسو باید ډومین او هوسټینګ واخلئ. مشتری باید تاسو ته ډومین او هوسټینګ واخلي. ډومین څه شی ده؟ ډومین یو نوم ده. مثال درته درکړم، زما ویب سایټ دی خالددانشیار.com. نو دغه ډومین چې ده دغه د یو کمپنۍ نه اخیستل کېږي. مختلفې کمپنۍ شته ده، زه خپله چې کوم اخلم هغه دغه د هوسټینګر نه اخلم. هوسټینګر یو بهترینه کمپنۍ ده، د هغې لپاره به زه خپل ویب سایټ کې ما لینک هم ورکړی ده. که کوم کسان هوسټینګ اخلي نو هغې نه کولی شي چې وایخلي، 100% ډسکاونټ هم ورته ورکول کېږي. نو ډومین تاسې اخلئ او ورسره هوسټینګ اخلئ. هوسټینګ څه شی دی؟ هوسټینګ فکر وکړئ، آنلاین سرورونه دي، کمپیوټرونه دي، مختلفې کمپنۍ شته ده، په افغانستان کې هم شته، په نورو هیوادونو کې هم شته. د هغوی څه کوي، هغوی ته هوسټینګ درکوي تر څو پورې چې دغه خپل ویب سایټ دی واخلي، هلته یې په هوسټینګ کې کېږدي او تل لپاره هغه آنلاین وي او هر کس یو کولی شي چې اکسس کی ترلاسه کی. نو دغه ډومین او هوسټینګ به تاسو ته مشتری اخلي او بیا به تاسو څه کوئ، هغه به درته لاسرسی درکوي په هغې کې او تاسو به څه کوئ، په هغې کې به ویب سایټ ډیولپ کوئ. نو لومړی خو دا شو چې شاپیفای. که یو بل مشتری دی، مثلا دغه ریکوایرمنټ ضرورتونه چې کوم دی د شاپیفای سره جوړ نه راځي، یو کمپنۍ ده هغه وایي چې زما د فقط معلومات وي په ویب سایټ کې، زه نه غواړم چې یو شی خرڅ کړم. نو د هغې لپاره زه ریکمنډ کوم چې تاسو ورډ پریس نه استفاده کولی شئ. ګوره، ورډ پریس یو بهترین پلیټفارم ده چې هغې کې تاسو کولی شئ، یو خو دا ده چې اوپن سورس ده، که د کوډ له لارې تاسو هم یو شی پکې پلګین جوړوئ، تیم جوړوئ، په خپله جوړولی شئ. خو د دې لپاره هم تیار تیمز خرڅېږي، مختلفه فری هم ډاونلوډ کولی شئ، له بل ځای نه هم تاسو اخیستلی شئ، هغه راواخلئ او د مشتری په ډومین باندې څنګه کوي، هغه فعاله کوي. نو د ورډ پریس لپاره به تاسو څه کوئ چې کله هوسټینګ مو واخیسته، هغلته خپله یو اپشن وي چې ورډ پریس پکې انسټال کړئ. چې ورډ پریس هم انسټال کړئ، هغې نه وروسته به د ډیزاین کار شروع کوئ، ویب سایټ به تاسو څه کوئ، ډیزاین کوئ به. نو کله چې تاسو مکمل ویب سایټ ډیزاین که هغه څو پیجه وي، په هغه کې هوم پیج وي، په هغه کې سرویسز پیج وي، په هغه کې اباوټ پیج وي، په هغه کې کانټاکټ پیج وي، هغه کې ځینې نور مشخص پیجونه هم کېدلی شي. ځینې پیجونه د لیګل پیجز ورته موږ وایو چې هغې ته هغه څه شی دي، پرایویسي پالیسي پیج ده، ټرمز اینډ کنډیشن پیج ده، همداسې نور هم ځینې پکې
موجود وي. نو که تاسې په دې باندې نه پوهیږئ هر یو ویب سایټ ته که تاسې لاړ شئ همدغه پیجونه حتما پکې موجود وي چې هوم پیج ده، اباوټ پیج ده، کنټاکټ پیج ده، پرایویسي پالیسي، ټرمز اینډ کنډیشن او ځینې نور چې عام پیجونه دي هغه ټول ویب سایټونو کې موجود وي. که زما ویب سایټ ته هم تاسې لاړ شئ نو دا پیجونه به پکې حتما ووینئ. بل راځو که یو نفر وایي چې زما یو داسې ویب سایټ په کار ده چې هغه باید ته په پروګرامینګ لنګویج باندې جوړ کړي، په خپله یې جوړ کړي، له سره یې جوړ کړي. زه تیم نه اخلم، زه ورډپریس نه استفاده کوم، زه شاپیفای نه استفاده کوم، زه ویکس نه استفاده کوم یا کوم چې ویب فلو په نوم باندې د هغه نه استفاده کوم، بلکې ته به یې ماته څه کوې د پروګرامینګ لنګویجز په واسطه باندې فرام سکریچ یعنې تر له سر نه به یې ته ماته څه کوې هغه به جوړوې. نو په دې حالات کې باید تاسې څه شی انتخاب کړئ. تاسې باید د جاوا سکرپټ یو بهترین فریم ورک دی هغه نیکسټ جیس ده. زه خپله کوم ویب سایټونه چې جوړوم هغه په نیکسټ جیس کې جوړوم. او د بیک اینډ لپاره یو ډاینامیک ویب سایټ ده، بل سټیټیک ویب سایټ ده. نو که چیرته تاسې یو سټیټیک ویب سایټ جوړوئ نو تاسې کولی شئ چې فقط د نیکسټ جیس نه استفاده وکړئ او ورته مکمل جوړ کړئ. او بله خوبي نیکسټ جیس دا هم لري چې تاسې فل سټیک تاسې ته فیچر درکوي، یعنې تاسې کولی شئ یو ډاینامیک ویب سایټ هم پر نیکسټ جیس کې جوړولی شئ چې بیک اینډ به هم موجود وي پکې او فرنټ اینډ به هم موجود وي پکې. خو زه خپله داسې نه کوم، زه اے پی آی بیس مخ ته ځم. زه لاراول په بیک اینډ کې استفاده کوم، اے پی آی ورسره استفاده کوم او په فرنټ کې نیکسټ جیس استفاده کوم. دا ځینې هغه اصطلاحات دي کله چې تاسې ایچ ټي ایم ایل سی ایس ایس جاوا سکرپټ زده کوئ، بیک اینډ ته لږ لاړ شئ، پی ایچ پي زده کوئ یا تاسې بل یو پروګرامینګ لنګویج زده کړئ نو بیا په دې مسلو باندې ډېر ښه بهتره پوهیږئ. نو کله چې تاسې ویب سایټ مکمل تکمیل کړ، ګورئ د یو ویب سایټ کله چې تاسې ورسره خبرې کوئ په دې وخت کې باید تاسې قرارداد هم وکړئ. قرارداد په دې خاطر باندې تر څو پورې چې ستاسې کومې خبرې چې دي د مشتري سره هغه باید تر اخره پورې په هماغه شکل باندې مخ ته لاړ شي. ځینې خلک داسې وي چې خپله خبره وروسته بدلوي یا وایي چې نیم تاسې ورته ویب سایټ جوړ کړئ هغه به یې نه غواړي. نو په دې وخت کې باید تاسې څه وکړئ، نیمې پیسې په سر کې واخلئ او نیمې پیسې به تاسې په د ویب سایټ چې کله خلاص شي، پروجیکټ تکمیل شي، ویب سایټ ورته لایف کړئ، هغې نه وروسته تاسې کولی شئ چې ورنه وایخلئ. نو دا هغه مهمې خبرې دي. اوس د یو ویب سایټ د جوړولو قیمت د $200 څخه شروع کیږي. همداسې مخته څومره چې فنکشنالیټي ولري، څومره کارونه ولري، هغه تاسې کولی شئ هماغسې یو قیمت ورته ورکړئ. ځینې خلک شته چې هغه یې په $100 هم جوړوي. زه $100 اوس که افغانۍ ته موږ واړو په دې وخت کې 6 یا 6.5 افغانۍ جوړیږي. نو ځینې خلک شته چې $100 باندې هم جوړوي، خو هغه بیا داسې دي چې وروسته هغه مشتري چې کوم ورته کار ورکړی هغه پښیمانه وي چې داسې یو ویب سایټ ورته جوړ کړی چې هغه مجبوره ده چې یو بل چا باندې جوړ کړي. زه که زما ویب سایټ ته تاسې لاړ شئ، ما د 90 څخه زیات ویب سایټونه او ډیټابیسز خلکو ته جوړ کړي دي. ګورئ که چېرته کوم ملګري تاسې لرئ چې هغه ویب سایټ ته ضرورت لري، لومړی خو که خپله یې جوړولی شي بهتره خبره ده، که نه زه دغه خدمات ورکوم چې زه خلکو ته ویب سایټ جوړوم، پروفیشنل ایمیل ورته جوړوم، ډیټابیس ورته جوړوم. د ویب سایټ مربوطات یا د ویب برخه کې چې هر یو سرویس، هر خدمات ستاسې په کار وي نو زه تاسې ته کولی شم چې دا خدمات درکړم. زما ویب سایټ کې ایمیل شته ده، د کنټاکټ برخه کې فورم شته ده، نو کولی شئ چې ماته د هغې له لارې ما سره اړیکه ونیسئ. نو دا د ویب سایټ اړونده هغه مهم مسایل وو چې تاسې کیدای شي چې ځینې به ورباندې نه پوهیږي، ځکه ما نه کمنټونو کې پوښتنې هم شوي وي، ایمیلونه هم شوي وو د دې په رابطه باندې. نو کیدای شي ستاسې ډېر سوالونه په دې ویډیو کې به حل شوي وي. که کوم سوال بیا هم تاسې لرئ د همدې ویډیو په کمنټ کې ماته ولیکئ. انشاءالله زه هر یو کمنټ ستاسې ګورم او هر یو کمنټ ته تاسو ته ریپلی کوم. ویډیو د نورو سره شریک کړئ، په فیسبوک باندې، په نورو سوشل میډیاګانو باندې، په واتساپ کې د نورو ملګرو سره شیر کړئ. کیدای شي هغوی به هم ورڅخه ډېر شی زده کړي. ښه وخت ولرئ، آباد اوسئ، بریالي اوسئ.